عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ هغه یو سړی ولید او مور په وګو باندې کېنولې ده او د بیت الله په حرم کې ده مطاف کې توی کې طواف کوي. مور په شا کړی ده امور وی لبیک اللهم لبیک او دا اشعار چې الله استغفر دې مو خدمت کوم. عبدالله ابن عمر ته ویل سړی خوشاله و چې مور خدمت وکړو عظیم عبادت دی بل ما د مور حق ادا کړ. عبدالله ابن عمر ورته ویل نه ته چې کله پیدا کېدی اوس تا مور کوم تکلیف ستا د وجې نه زغملی دی تا د هغې حق هم لا نه دی ادا کړی. نو مور او پلار مو باندې ډېر حقونه دي والله چې دوی له دا ګیرې خولې کوي داسې کښېنئ دعاګانې ترېنه واخلئ هره ورځ د مور او پلار نه یو دعا اخله ګپ وسلې کوه وخت ورکوه د شپې تپوس کوه د ورځې تپوس کوه د هغې د ګرمو د یخو د اوبو د هغې د صحت خیال ساتي د هغې الله فرمایي ولا تقل لهما اف اف کلمه هم نه کوي اف. مفسرین وایي چې که چېرته د اف کلمې نه لاندې یو ضرري شی وی که نه لاندې دې نه کم ضرري شی وی الله به هم حرام کړی دا به هم نه کوم. دغه ادنا څیز دی چې مور ته بې تکلیف رسي اف د مور مخکې مه کوه د پلار مخکې وه. مونږ خلک څومره بدبخته یو د جنت دروازه او د نیکو خزانه مونږ سره په کور کې هغې ته مونږ تنزلې کوو بدرې وایو سپکې ستورې کوو هغې پسې مونږ تنګ یو. بوډاګان خو هغه خلک دي ضعیفان اذا الله رسول علیه الصلاة والسلام امامانو ته امر کوي چې ای خلکو تاسو منځونه کوئ امام ته وایي د الله بندګي کوئ خو د الله په دې بندګۍ کې هم دا تا بس شاته بوډا ولاړ دی د احترام څه مطلب دغه کمزوری دی ضعیف دی بیمار دی نو موږ به ډېر اوږدی نه شریف موږ تاسو ته دا وایي چې یو سړی دی سپین ږیری دی بوډا دی او د روژې میاشت راغله او بندګي کمزوری دی دا د روژې نه نیسي وعلى الذین هغه کسان چې هغه د روژې طاقت نه لري نو هغه دې بیا فدیه ورکړي. حج په تا فرض او ته بوډا یې او اوس نشته چې لا حج وکړي شریعت دومره اسانتیا راوستې ده چې تا ته ستا د طرفه ستا زوی حج کولی شي. یو مثال لاړې حج له حج ته لاړې زوی د سره دی بل څوک ملګری د سره دی او په دې حج په دوران کې ته حج ادا کوې او بعد ارکان ته نشي کولی نو شریف دا اسانتیا د بوډا احترام دپاره راوستلی چې خیر دی ستا په ځای باندې بل سړی ته کار نه راشي کاڼې وشلې منډې وې طواف کوي بل څوک کولی شي ستا د وجه. نو په حج کې په عمره کې په مانځه په باب کې هم زموږ او ستاسو دین اسلام د بوډاګانو خیال ساتي باید چې موږ او تاسو هم د دې مشرانو خیال وساتو او په دې باندې الله ته ځان نږدې دا د الله د خوشحالۍ د الله د رضا د جنت یو سبب دی. الله دې موږ او تاسو په زړه کې د مشرانو او بوډاګانو سپین ږیرو احترام پیدا کړي او دغه بوډاګانو ته دې الله د بندګۍ توفیق ورنصیب کړي. بعضې بوډاګان داسې هغه ما مخکې دا خبره وکړه هغه په دې اخري عمر کې هم د الله بندګي نه کوي ټوله ورځ زړه کې ناست دي دا ویلې ما ویلې نسوار او خندا بړقا کوي الله به دې شیبې داسې خلک باید بوډاګان خلک جومات سره ډچ وي مسجد سره ډچ وي د قرآن تلاوت کوي ذکر